بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رسیدلی یو لسم درس ته. د اووم صنف کتاب دی. لسم درس 139 صفحه ده، انشاءالله چې غلط شوی نه اوسم. صرف 39 صفحه ده. تقریبا د کتاب دریمه برخه مو ختمه کړې ده. لسم درس البيت، کور. حوار دی. زار علي صديقه. اول الولم د وروسته معنا کوم. زار علي صديقه يوسف في بيته الجديد وسأله علي كم غرفة في بيتكم؟ في بيتنا 5 غرف. أين غرفتك؟ هذه هي غرفتي. ولمن تلك الغرفة؟ تلك الغرفة لأخي الكبير. علي: لمن هذه الغرف؟ هذه الغرف غرفة لأبوي، وهذه الغرفة للجلوس، وتلك للضيوف. لك خبر اشته ده. یو خو دا اول نه چې دلته سهوه شوې ده. البته دا حتما املایي غلطي ده. البته کله چې کمپیوټر کې ټایپینګ شوی دی نو ټایپینګ کې دلته کسرتان راغلي دي که نه، او فتحتان راغلي دي. دا سهوه ده، مطلب تاسې ونه لولئ، دا څه نه دي. راځو الحوار، محاوره، کمیونیکیشن. زار وکت یا اوکوت یا ملاقات وک، دیدن وک. علی صدیقه د هغه ملګری، خپل ملګری یوسف. فی په بیته، بیت کور، هی بیته د هغه کور. الجدید په نوی یا نوی. زار علی صدیقه یوسف فی بیته الجدید. علی خپل ملګری یوسف په خپل نوي کور کې ولید، وکوت. وسأله، او پوښتنه یې ترې وکړه. اوس راځو د لاندې پوښتنې دي د علي او یوسف ترمنځ خبرې اترې دي، حوار دی. علي ورته وایي کم، څو، غرفتن، کوټې دي، فی په بیتکم، ستاسو کور کې. کم غرفتن فی بیتکم، ستاسو په کور کې څو کوټې دي. ستاسو کور کې څو کوټې دي، یا ستاسو کور څو کوټې لري. کم غرفتن فی بیتکم. تقریبا داسې معنی دا ده صحیح. کم غرفتن فی بیتکم، ستاسې په کور کې څو کوټې دي. یوسف: فی بیتنا، فی په بیتنا، زموږ کور کې. 5 غرف، کوټې. فی بیتنا 5 غرف، زموږ په کور کې 5 کوټې دي. اینا، چیرته. غرفتک، ستا کوټه. اینا غرفتک، ستا کوټه چیرته ده. یوسف ورته څه وایي؟ هذه، دا. غرفه مؤنث ده، قلم وایي هذا. کوټه ده مؤنث ده، نو هذه. هذه دا هي غرفتي، زما کوټه. هذه هي غرفتي، دا زما کوټه ده. علي ورنه اوس بیرته پوښتنه کوي ولمن، او د چا ده. تلک، هاغه. الغرفه که مذکر وای څه به م ویلی؟ ذاک. مؤنث تلک، هغه. ولمن تلک الغرفه، او هغه کوټه د چا ده. یوسف څه ورته وایي؟ تلک الغرفتو، هغه کوټه. لأخي، زما د ورور. دا 2 زوره ورته وایي، که 2 زیره ورته وایي، که هر څه ورته وایي. ټایپینګ غلط شوي ښه، دلته نه راځي. لأخي، زما د ورور. الکبیر، غټ. دلته غټ نه مطلب مشر. تلک الغرفتو لأخي الکبیر، هغه کوټه زما د مشر ورور ده. علي ورته وایي لمن، د چا. هذه، دا. الغرف، کوټې دي. لمن هذه الغرف، دا کوټې د چا دي. دلته خونې لیکلي ځکه چې اصلي پښتو کې، حقیقي پښتو کې کوټې ته خونه وایي، چې زما دې ته سوچ نه و.
لمن هذه الغرف دا خوني یا دا کوټې د چا دي؟ یوسف ورته وایي هذه الغرفة دا کوټه لأبویه. ما مخکې ویلي وو چې موږ په عربي کې مفرد لرو، مثنا لرو چې دوه ګونی دی، لکه کتابون کتاب، کتابان دوه کتابه، او بل جمع لرو درې او درې نه زیات کتب. نو ابویه د والدین چې ورته وایو مور او پلار. هذه الغرفة لأبویه دا زما د مور او پلار کوټه ده. وهذه الغرفة او دا کوټه للجلوس د ناستې ده. وتلك او هاغه للضيوف د میلمنو لپاره ده. زار علي صديقه يوسف في بيته الجديد. علي خپل ملګری یوسف په نوي کور کې وکوت. وسأله او پوښتنه یې ترې وکړه کم غرفة في بيتكم؟ ستاسې په کور کې څو کوټې دي؟ في بيتنا 5 غرف. زموږ په کور کې 5 کوټې دي. أين غرفتك؟ ستا کوټه چیرته ده؟ هذه هي غرفتي. دا زما کوټه ده. ولمن تلك الغرفة؟ هغه کوټه د چا ده؟ تلك الغرفة لأخي الكبير. هغه کوټه زما د مشر ورور ده. لمن هذه الغرف؟ دا کوټې د چا دي؟ یوسف ورته وایي هذه الغرفة لأبویه. دا کوټه مې د مور و پلار ده. وهذه یعنې د دواړو ده. وهذه الغرفة للجلوس. دا کوټه د ناستې ده. وتلك للضيوف او هغه د میلمنو ده. انتقالي قد څلوېښتم نمبر صفحې ته التدريبات. تمرینونه دي. التدريب الأول لومړی تمرین. أجب عن الأسئلة الآتية. لاندې سوالونه جواب کړئ. أين ذهب علي؟ علي چیرته تللی؟ ذهب إلى بيت صديقه. خپل ملګري کور ته لاړ. ملګری نوم یې څه و؟ یوسف. كم غرفة في بيت يوسف؟ في بيته 5 غرف. غرفة نه وایو، غرف کوټې. هل في بيت يوسف غرفة للضيوف؟ آیا د یوسف په کور کې د میلمنو کوټه شته؟ نعم، هو في بيته غرفة للضيوف. هو په کور کې یوه کوټه د میلمنو لپاره ده. یا غرفة للضيوف په ځای ویلی شو ډایرکټ غرفة الضيوف د میلمنو کوټه. غرفة للضيوف کوټه د میلمنو لپاره. غرفة الضيوف د میلمنو کوټه. التدريب الثاني. اقرأ واكتب كما في المثال. ولیکئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. واقرأ مطلب ولولئ. بيت بيتا بيتين. ضمتان فتحتان کسرتان. د نحوی په برخه کې دا کتلی شي. بيت بيتا بيتين. بنت بنتان بنتين. قوت قوتا قوتين. زيتون زيتان زيتين. زيت تیلو ته وایي که نه. او حوت خو ټول پېژنئ، نهنګ. حیاتون حیاتن حیاتین. طاولتون طاولتن طاولتين. میز. سیارتون سیارتن سیارتين. مائدتون خو پېژنئ دسترخوان دا موټر دی. التدريب الثالث. حاور زميلك مستعينا بما يلي. قوت چې دی د خامخا چا سره پوښتنه پاتې نشي چې دا قوت څه ته وایي. غذا ته وایي که نه. لکه فرض که د یوې ورځې لپاره چې تا کومه غذا ذخیره کړې وي دا ستا د یوې ورځې قوت دی. یعنې د یوې ورځې کومه اندازه د خوراک د غذا چې دی هغې ته وایو. التدريب الثالث. دریم تمرین. حاور زميلك مستعينا بما يلي. خپل ملګري سره محاوره کوي. یو زده کوونکی د دې چوکۍ نه پاس کېږي، بل زده کوونکی د هغې چوکۍ نه پاسېږي. دا یو ته وایو الطالب الاول، بل ته وایو الطالب الثاني. یو بل نه پوښتنې کوي، جوابونه به حقیقي وي. ته د یو بل په کور کې څه دي؟ أين بيتك يا صديقي؟ ملګريه کور دې چیرته دی؟ بیتي قریب من المطار. کور مې هوایي میدان ته نږدې دی. كم غرفة فيه؟ څو کوټې دي پکې؟ في بيتي 10 غرف. زما په کور کې 10 کوټې دي. كم بابا للبيت؟ کور دې څو دروازې لري؟ له باب واحد. یوه دروازه لري. هل للبيت صحن؟ ایا کور حویلی لري؟ انګړ لري. صحن څه ته وایي؟ انګړ حویلی. نعم، هو للبيت صحن واسع. کور می
پراخه انګړ لري. این تلعبو یا اخي، لوبې چیرته کوي، مستی چیرته کوي وروره؟ العبو فی الملعب، د لوبو میدان کې لوبې کوم. تاسو خو نه وي چې په کوټه کې لوبې وکړي، نو حتما به د لوبو میدان کې لوبې کوي. انتقالیږو 41 نمبر صفحې ته. التدریب الرابع، څلورم تمرین. اقرأ الکلمات الآتیه، لاندې کلمات ولوله. المفرد، الجمع، مفرد او جمع. البیت، کور. البیوت، کورونه. دا اکثره وخت په اوایلو کې تاسې داسې کوشش وکئ چې دا زده کئ، وروسته بیا خپله پوهیږئ په دې باندې چې جمع مذکر سالم دی که جمع مؤنث سالم دی که جمع تکسیر دی. نو انشاءالله د نحو او صرف درسونه تاسې زموږ چې کله چینل ته لاړئ سرچ باکس کې اصغر صلاح ولیکئ یوټیوب کې، هلته العربیة بین یدیک چینل سبسکرایب کړئ. ډایرکټ ویډیو په ځای پلی لیست ته لاړ شئ. پلی لیست کې د نحو او صرف درسونه پراته دي، هغې ځای نه هم شروع کوی شئ، او د اووم صنف درسونه بیل پراته دي. البیت مفرد دی، البیوت جمع ده، کورونه. الجانب اړخ، الجوانب اړخونه. الزهرة ګل، الازهار ګلونه. غرفة کوټه، غرف کوټې. بئر کوهی، څا. آبار کوهیان یا څاګانې. کوب پیاله، اکواب پیالې. حدیقة باغچه، حدائق باغچې. شجرة ونه، اشجار ونې. عنب انګور، اعناب انګور جمع دی، یعنې ډېر انګور. التدریب الخامس، أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا هو هي كما في المثال. سوالونه یې کړي دي، د دې جوابونه به تاسې پیدا کوئ، خو جواب به په هو او په هي، یعنی که مذکر وي نو د هو لفظ استعمالوئ، او که نه مؤنث وي نو هي. لکه یو چا ته وایم چې احمد چېرته دی، ته وایي چې هغه هلته دی، هغه په کوټه کې دی. او فاطمه چیرته ده، هغه. پښتو کې خو دواړو دپاره هغه دی، لکه هغه او هغې که نه. أين عارف؟ هو في الغرفة. أين مريم؟ هي في المطبخ، ځکه مریم مؤنث ده. أين ياسر؟ هو في الحمام. أين الكتاب؟ هو على المكتب. أين الساعة؟ هي على الرف. التدريب السادس، حول كما في الساعة مې هو ویل که هي، که هو مې ویلی وي خو غلط دی، ځکه زما سوچ نه ولګوم. هي. التدريب السادس، شپږم تمرین. حول كما في المثال الآتي. دا جمله به تغییر کوي، تبدیل به یې کوي، تحویل به یې کوي. جمله مفرد ده. هذا بیت جمیل، دا ښایسته کور دی، او دا به جمع ته وایو چې دا ښایسته کورونه دي. هذه بیوت جمیلة. هذا شارع واسع، دا پراخه سړک دی. هذه شوارع واسعة، دا پراخه سړکونه دي. هذا مصباح مضيء، دا رڼا کوونکی لایټ دی، ګروپ دی. هذه مصابيح مضيئة. هذه سيارة جديدة، دا نوی موټر دی. هذه سيارات جديدة، نوی موټرونه دي. هذا جدار مرتفع، دا لوړ دیوال دی. هذه جدران مرتفعة، دا لوړ حسک دیوالونه دي. انتقالیږو 42 نمبر صفحې ته. التدريب السابع، اووم تمرین. اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين واملأ بها الفراغ. دغه دواړو کې به یوه ښایسته مناسبه کلمه پیدا کړئ او خانه خالي به پرې ډکه کړئ. اشرب الماء من البئر، اوبه څکم د کوهي نه، د جدار دیوال نه خو څوک اوبه نشي څکلی. یطبخو پخیږي، یطبخو پخوي، یطبخو پیسیو وایس دی، پخیږي. الطعام خوراک. فی اللحاف بړستن، او القدر لوښی، فی القدر. نجلس حول المائدة للأكل، کله چې ډوډۍ خورو د څه شي ګرد چاپېره کینو، د دسترخوان، د میز نه،
د دفتر نه بل څه شي نه، د چیرته؟ د دسترخوان. العبو په اشپزخانه کې خو څوک لوبې نه کوي که نه. فی صحن البیت د کور په انګړ کې. للبیت حدیقة صغیرة. بستان ولې نه دی؟ ځکه بستان مذکر دی، صفت دلته مؤنث دی. نو حدیقة مؤنث، صغیرة کوچنی. التدريب الثامن الثروة اللغوية. اللحاف بلستن، الوسادة بالخ، الستار پرده، الشباك کړکۍ ويندو، المائدة دسترخوان، الفنجان چاینک چایبر ورته بعضې خلک وي، القدر لوښی، الکوب پیاله، الابریق چاینک. دا چایبر دی، دا چاینک دی. فنجان. فنجان وبخی دی فنجان کې غلط شومه. فنجان چاینک و چایبر ته نه وي، دلته اوس رایت شو. الابریق چاینک و چایبر ته وي. فنجان یو خاص قسم وړې ګردې پیالې وي، عموما بعضې خلک پکې تور چای څښي، هغې ته فنجان وایي. قهوه. الملعقه کاشوغه. زما بعضې الفاظو ته ځکه فکر نه کېږي چې زه مخکې نه دا درس نه ګورم، یو دمي ورته راټوپ کوم ځکه وخت نه وي، ډېر درسونه وي، هغه باید دلته وخت ورکړم. الواجب المنزلي کورنۍ دنده. اکتب عن بیتک فی الدفتر. د خپل کور په هکله په خپله کتابچه کې، الدفتر کتابچې ته وایي ښه. بالاجابة عن الأسئلة الآتية. د دې سوالونو جواب په خپله کتابچه کې ولیکئ، او جواب صرف لفظي جواب نه، د خپل حقیقي کور په هکله دا معلومات. أين يقع بيتك؟ بيتي يقع في مدينة جلال آباد. كم غرفة فيه؟ في بيتي 3 غرف. كم بابا له؟ لبيتي باب واحد. هل للبيت صحن؟ لا، لا يوجد لبيتي صحن. أين تأكل الطعام؟ آكل الطعام في غرفة الجلوس. موږ افغانان خو داسې کوټې نه لرو چې د خوراک بېلې کوټې ولرو. په کومه کوټه کې اکثره وخت کینوم، څملوم، خوراک هم کوو، ناست هم کوو، هر څه کوو. نو دا و د نن ورځې درس. الدرس لسم درسو انشاءالله. کتاب تقریبا نیمایي ته رسېدلی دی، که نیمایي ته نه وي لږ پاتې دی. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء. وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.